او د تزخیم چې د غرور او د تکبر څه نتیجه ده. او د غرور او د تکبر په مقابله کې انسان چې ځان عاجز کی او کمزوري حساب کی داغه څه سیلا ده. دا دوه بوتوري. نو حضرت ابراهیم علیہ السلام معصوم دی او خدای پوهه ورکړی ده. اللہ قرآن شریف کے فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. مونږ مخکې پتا ورد وجود مونږ معلومو د جون مونږ ته د ماشوموالي ته معلومو چې دغه کمالات شتا نو مونږ ورته نه غلار د ماشوموالي نه خودلې ده. هدایت د پیغمبره نخې د پیغمبره آثار د هدایت رڼاګانې دا ما د ماشوموالي نه الله ویدل کې چولې سترګې چې غړولې بت پرستی وټولا عراق علاقه کې پیدا شوه دی بابل خار کې ټوله بت پرستی دا او کوكب پرستی له څوک د استور عبادت کوي څوک د سپومه عبادت کوي څوک د انور عبادت کوي څوک لګیای د بوتانو عبادت کوي او چې کم د زمانه بادشاہ نمرود هغه ځان ته خدای وي هغه وی زره به ما خلقو بداغم سجدي کولی چې سربار ته ور سجدي به وته وکړلې او داغه بوتانه جوړ کړي واړو واړو په کورونو کې ساتلی په کورونو کې به د نمرود دا خپل بادشاہ بوتانو ته سجدي کولی داغه ډانچو تا دو بار سلور بادشاہان تیر شوی دي چې پټوله دنیا داغه حکومتو دو مسلمانان او دو کافر. مسلمانانو کې یو حضرت سلیمان علیہ السلام او یو بمسلمانانو کې اسکندر ذوالقرنین دا بادشاہ او په کافرو کې یو نمرود او چې پټوله دنیا حکومت او نمرود د فرعونم پټوله دنیا نو د نمرود هغه وخت چې څومره دنیا او پاغي حکومت او یو بل او بخت نصر بابلی داغه پټوله دنیا بادشاہي وا دا دوه کافرانو دو مسلمانان د پټوله دنیا بادشاہي و خلقو به طرف وي خدای به وته لکه فرعون چې څنګه د خدای دعوا کړی و چې د خدای دعوه سو کوي دا ډېر لوی کبر دی دا ډېر لوی غرور دی د خدای مقابله کې ځان ودرای د خدای نشته زه خدایم داسې وای رب بل څوک نشته رب زېما د ربوبیت دعوه کوي چې زه رب نو خلق دومره په کفر او شرک او جهالت کې پراتو چې انسان ته ترب وي هغه انسان چې هغه د پلار نه پیدا دی هغه انسان چې د مور نه پیدا دی هغه انسان چې نه جوړ کیږي هغه انسان چې مري هغه انسان چې ډوډۍ ته محتاج دی جامې ته پردې ته محتاج دی بیماری تکلیف راځي هغه ته خدای نه رب غزاد ته چې هغه له مرګ نه راځي وحده لا شریک له هغه له شریک نشته د مونږ پروردگار یو دی شریک نه لري رب دی هغه له مرګ نه راځي هغه له بیماری نه راځي هغه له تکلیف نه راځي هغه له ګرمي یخني نه راځي هغه چاته محتاج نه دی یو شي ته محتاج نه دی ټول مخلوق هغه ته محتاج دی رب دی ته وای الحمدلله مونږ دا یو رب پروردگار رب العالمین عبادت کو چې په صفت کې داغه شریک نشتا جون دا غلاس کې دی د انسان د مخلوق د پیری د ټولو فرشتو مرګ دا غلاس کې دی رزق دا غلاس کې دی روح صحت مرض د دق رب العالمین په اختیار کې دی د څوک نشتا هغه زربه چا به بوتانو ته سجدي کولې چا ستورو ته د چې ماشوم سترګې وغړولو هو ما هذه التماثيل الذي كنتم لها عاكفون دا څه کوي بوتانو تمو ډډې والی دی او عبادتونه کوي سار نما خامه پوری بوتانو ته سجدي کوي دا څه کوي نور او دا خو پری و دستا سره د عبادت وکم د دوکو دا سپومه چې پری وتا د عبادت کو د ترب وایو دا رب نه دې ته نشو ویلې دا ستوري چې کله رڼې وی او کله غیب شي دې ته موږ ربونه وایو دا رب کې دي چې د تسجدي لګوي بے وقوف دا څه کوي پلاره آزر یا تاریخی کتابونو کې تاریخ وای او قرآن شریف آزر ویلې قال لی ابيه آزر علماء وای سو کو یوه تر دی یوه پلار خونا راجح قول دا چې د پلار خپل نومه تاریخ او محب صنم د بوتانو سره مين لرون کی ته وای او آزر دا لقبو بهر کیف دواړه نمونه دي پلار تم نصیحت کو بابا دا څه کې هغه شی ته عبادت کې چې फायदा هم نشي درکولې او تاوان هم نشي درکولې چې ته تیارېږي چې مال بس تاوان راکې ها دا تاوان پکشته کې عبادت ته او کې دوزخ ته برده په برکت دی مور تم وایا مورم په بل دین دا قوم تم وایا لګیا دے یو تم نصیحت کو بل تم نصیحت کوا تو الله پاک ما شوم والینا پزړه کې وته هدایت چولې
پلار سره په جګړه دی، مور سره په جګړه دی. اخره کې پلار دمکی ورکړوي قسم نشو کور نه دی وباس، او قسم نشو لارجمنک سنگساروم دی پرېږدم دی نه، او کور نه دی وباسم. بابا السلام علیکم کور نه وباسه دغه دی لاړم نه. دا پلار خو ډېر لوی مقام دی، د پلار خو ډېره لویه مرتبه ده. خدا خدای مقابله کې پلار نه علم، خدای به علم تا نه علم. بیا د خدای مقابله کې مور نه علم، د خدای مقابله کې هیڅوک نه علم، نه پلار علم نه مور علم. بیا به یو الله علم. د خدا الله دین درته انداز کوي، په خپل الله سوت راشه بیا سجده ورته کوي، عبادت ورته کوي. دا عقل دی، دا سوچ دی، دا فکر دی. بت پرستی قمقل سړی د بوتان عبادت کوي. شرک مشرک سړی نه قمقل سړی بل نشته دی. څوک هم چې شرک کوي دا په دنیا کې قمقل او بے وقوف انسان دی. الله له شریک پیدا کړي. څوک الله له شریک پیدا کړي؟ بنده چې د خدای مخلوق ته الله پیدا کړي، دا خدای له شریک پیدا کړي. پیغمبر شریک پیدا کړي، د پیغمبر امتی شریک پیدا کړي الله له. نه 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 نه، یو سیز دې د مارونو خدای دې زموږ ایمان نصیب کړي، او الله دې زموږ د الله د وحدانیت د توحید سوچا عقیده نصیب وګرځوي. لږ غوندې شرک امراغې، معمولی غوندې شرک امراغې، ټول عمر به دوزخ کې پروت وي، او بیا د هغې بخنه نشته. د زنا ګناه به راته خدای وبخي، د قتل به م راته خدای وبخي، د ډاکې به م راته الله معاف کړي، د الله وس کې هر څه شته کولی شي. بې قانونه به م درته خدای معاف کړي. خو ان الله لا یغفر ان یشرک به، شرک چې چا وکړه بخنه بالکل نشته دی. که دنیا کې توبه وایست او معافي دې وایست سره شرک نه، او د الله د ذات د توحید عقیده دې پیدا کړه، فبها ډېره ښه شوه. ورنه که مشرک لاړې بالکل اټل فیصله ده، دیکھ تبدیلی شتا دینا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک بالکل نه بخم، شرک نه علاوه نور گناهونه قانون کې داغه سزاګانې دي، خو کو زو غواړم بخم با پما سه سوکس نشته. خو شرک متعلقه تل فیصله ده، بخنه نشته. خدای دې وساتي. په دې الله ډېر خپکی د یو خزه خاوند دی، او دا خاوند چې بلې خزه لذي راځي، رښتیا وایي دا خزه د زغملی چې زما د خاوند بلې خزه سره میره دا کنه وای زغملی شي. یو سړی خزه دا او کده خزه بل چا سره لاري، دې زغملی شي چې زما د خزه بل چا سره لاري نه. یو سړی نوکر دی او هغه بل چا له خدمت کوي، دې زغملی شي چې د بل چا خدمت دی وکي نه. یو سړی زوی دی او پلار پری دی او د بل چا سپلای جارو کوي، او د بل چا اجري جارو کوي، دې زغملی شي زوی زما ډوړې زما د بل دی. الله خدای به څنګه دا برداشت کی؟ زه شریک نشم برداشت کوله، زما پټې دې بل سوکرا شتا سره شریکېږم، والله که یو مرده کې شریک زبرداشت کوم. نو الله به په کائناتو کې څوک شران له شریک څنګه برداشت؟ سبحانه، الله پاک دی. شرک خلوی عیب دی، الله د هر عیب نه پاک دی. د رسول الله مبارک کې ټول دعوت په مکه مکرمه کې ده دیو چې الله یو د شریک نه لري. مدینه منوره کې دعوت، ټول دعوت هم دقه دی. نو ابراهیم علیه السلام ماشوموالی کې لګیا دی، چې لوی شو بیا لګیا دی. خیر هغه واقعات ډېر اوږده دي، زه درته چیده چیده یو څو جلکې درته ذکر کوم. اخره کې بادشاه پې خبر شو، بلکې بعضې علما لیکي چې پلار پوه شو چې که دې بادشاه ته پته ولګېده سبا مونږ له سزا رانه کړي، چې ولې هغه ځان ته خدای وایي. نو پلار وله په خپله بوته، او څوک وایي نه، بس ورنټ جاري شو، بادشاه ته مخکې لاړ او پیش شو چې زه یو الله منم او زه دویم خدای نه منم، یو الله دی. نمرود راوست، پلار ته وی دا الک دی وخت کې لاره کوټین دا بوزه دته نصیحت کوا، او چې دې کله لوی شو اوس کدل سزا ورکوم، خلک وی ماشومان وجن، کله لوی شو پوي شو ټیک بشي نه، نو بیا زب پوښه دی پوښ. پلار بم نصیحت کوم، اور هغه به پلار ته نصیحت کوم، ورته بابا د څه عبادت کوي. خیر واقعیت خو دې خو د دوی یو غټه بوتخانه او پاغه کې به یو غټ لوی بوت په سر کې ولاړو، نور دا واړه واړه بوتان به نو دی به میلې لتل، کال کې به یو ځل مذهبي میله چته لګېده، دا ټول به ووتل بار ته. نو چې واپس براله نو هغه لاول په دا بوتانو ته مخې ته خوراکونه میوې ښودې وې چې دا برکتي شي، نو رابلل نو هغه به بیا خوړل. دی میلې لتل ابراهیمه ته موږ سره نه دی میلې له انی سقیم، زما خو تاسو را لازه ټینشن کې پروت دی، دنه غټه بیماری ولا شته، تاسو را لازه خو زه پریشانې کې پروت ما،
چې دا سدونو مخلوق دا خشته خشته خزه جنکه لکان او سړی به دوزخ ته همیشه پراتی زنه دوی لاړل میلې له ابراهیم علیه السلام راچه موقع ده کور ته لاړ او تبرې را پوګه کړ او ورغه تبر ته شیټینګي چې ورغه هغه د حال دروازې مروازې ټوله ټوټه کې په ورننه وت چې ورننه وت اوس بوتان دی واړه مو غټ بوت پکې میانس کې ولاړ دی باباجي غټ باباجي میانس کې ولاړ او دا واړه ولاړ دی او مان کې میانس کې دا میوه پرتی دی نو دی وته وای مالکم لا تاکل خوراک نه کوي دا خو مخ کې سيزونه پراته دي دا نه خوره اسبوتان په څه پوي ایسه حجت قائم بس ضرورت تبرګی ته ګوته کې وډا وډو دې شورو کړل ابوت خو په بلا پیسو کېږي قیمتي شی دی بلا خرچي پکېږي او ډا دې شورو کړ چاله مړې واه او چا نه سټ واه ټوله ټوکلي کړل او پاغه میوه مې کې دا ویغه ټوله ډکرې ورو ورډول یو خيار الله وي ماشوم مالک یو خيار تبر راواغښت او دا غټ بوت پوګه کې وېزان کړ لا چې وی د اختر د میلې نه څنګه راغل او ورننه وتل چې اوس به موږ میوه پرو اب ټوله برکتی شوی زموږ د خدایانو نظر به په لګېدلی چې ورننه وتل څنګه حال ته میوه پسې ټول خدایان ټکو ستري پراته ټوکړي پراته من فعل هذا بآلهتنا دا چا کړی دا زموږ خدایان چې ټوټه کړی دي ماشاءالله دا دنه زوی غواړي ځان نشي بچ کولای قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وی یستبهم الذباب وشیا وی که مچ کې ناس په یو بوت باندې او مچ داغه نشاد ستی د پاسه په پراتی مچ نخبل سر نشي د سټلو نه بچ کولای طالب خورې زوی دل درکې پر خمارونو خپکیږي ما اوس هم ډیر خلک زیارتونو سره زمونږ دالو وکړي یو زیارت راځي د بادو بابا دی د بادو باسی رسړینا بادو باس دا بل زیارت ته دا د سترګو سپیشلیست دی چې سترګې خود د دله بزو خورې برالو سترګو پورې مګو سترګې به جوړیږي دا بل چې دی دا د دردونو سپیشلیست دی ډیګري په دې کې اغشته ده دا خپې باندې درد دله بلال چې خوره براوالی په خپو به مګ خپې به جوړ شي الله اکبر دا زمون په خوا دغه دی کې باباجی نه به مونږ اورېدل خدای پاک دی وبخي او سوره شوا ولې مشرانو ته ویل لاله وشتاګه سوره شوا او سوره شوا دا زپل لاله ته پته دې رحمان جی سیب تام نو چې ماشوم برا نه جوړو نو هغه سوره شوا کې به دن نه بار کوي په د سوره شوي دې به جوړ شي سوره شوا مې غینه بشیر جان خره کدا هغه خانګو کې خپو کې دن نه بار کړ سز ناتخوان خودی کنه رسول الله مبارک صفاتونه خو کوي کنه او شی به ورکه دی ګوره خیراتی دالو به نه کوي ان دبل ودا دب وته وی دا د کندې ته دب وی دب نل د په یو بل زیارت ډولکی به پکې پروتو چې دا چاته به وا بلالتا ډولکی به غاړه کې واچ اوس خو شکر دې خلکو د علماء تقریرونه اوریدل نو لکه یو پټي خلک پوي شو علم راغی الحمدلله دعوت او تبلیغ د برکت نه خلکو ته ډیره فائدہ ورسېدل شکر دی ناغه ډولکی به راوغی ته غاړه کې به واچو تبه به وګړې دبو به د ډب د غاړې لالا زیارت به یادو د ډب د غاړې لالا زرا غلې متالا چې تم اخلاص کې د دې تبه د جنجالا او ډولکی به مو دب به د ډب د غاړې لالا زرا غلی متالا او چې تم اخلاص کې د دې تبه د جنجاله نو خدای ته وګوره تبه جنجال نه بده خدای اخلاص ځای کې زیارت ورې د اخلاص ځای نه پوهه خلک بیماری را وستون کې الله دی او بیماری لری کون کې الله دی اسباب شتا بالکل شتا جسمانی اسباب مادی مشتا روحانی مشتا هغه دی چې کم د پیغمبر مبارک او صحابه نه ثابت دي جسمانی او مادی اسباب دارو درمل دي بالکل خدا باندې وی چې دارو جوړ کړم په دارو کې شفا رب العالمین اچي بالکل جسمانی مادی اسباب شتا پیغمبر مبارک د کلونجی صفت کړی دی کلونجی وتوي کالا دانم وتوي تور دانم وتوي کلونجی
به کیمانو سره خرسیږي. رسول الله مبارک فرمایي که د مرګ نه یا د بوډاپې نه په یو شي کې شفا وه په کلونجه کې به وه، ما سوا د مرګ او د بوډاتوب نه د هر څیز دپاره شفا ده. د حجامې صفت یې کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم، د سنا صفت رسول الله مبارک کړی دی. نو دا دارو پیغمبر مبارک او صحابه استعمال کړی دي، ظاهري اسباب دي، خو عقیده به دا وي چې په دې کې شفا به څوک اجي الله ماجي. روحاني اسباب دمونه هم ثابت دي. دم څه شی دی؟ د قرآن د الفاظ، د حدیث و الفاظ، د الله نمونه داسې خشته چې معنی درست وي بالکل ته استعمالولی شي. دمونو کې دام نشته چې کم صحیح معنا لري، خیر دی که په حدیثو کې نیم استعمالولی شي. دا دارو او علاج دی باندې د بدعات او اطلاق هم نه کېږي، خو چې یاره دارو خطرناکي زهریلی ابه نه استعماله، حرامي ابه نه استعماله. دم هم چې کم حرام دی او معنی غلطه ده او الفاظ غلط دي، مفهوم غلط دی، زهریله دی ابه نه استعماله. سم دم استعمال کا پیغمبر مبارک په ځان هم دم اچولی دی او په صحابو یې مچولی دی، او دغه رنګې په خپل نوساو حضرت حسن او په حضرت حسین یې مچولی دی. ابراهیم علیه السلام هم په خپلو بچو اسماعیل علیه السلام او په اسحاق علیه السلام هم مچولی دی. جبریل علیه السلام په رسول الله مبارک اچولی دی، خو هغې کې دا لفظ دی چې باذن ربنا تربت ارضنا بریقت بعضنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا. خوره مبارکه به د مدینه راواغشتا او جبه مبارکه باندې به لاړې راخ کې د مریض په تندي به راخ کو سبه وي. خوره د مدینه خوره کې عاجزی ده یوا. خوره د مدینه په مدینه فرشته ګرځېدلې دي، قرآن په د پاسه نازل دي، رسول الله مبارک په ګرځېدلې دي. مبارکه خوره د مدینه منوره او لاړه د رسول الله مبارک د مریض په تندي براخ کا چې لیشفی سقیمنا، بیمار به مو جوړ شي خو به اذن ربنا، د چا په حکم به جوړېږي. دانا چې ته اخلاص کړې ته به د جنجاله چې به جنجال نه بر زیارت بابا نیکان اولیاء داغي قبرونو لتل بالکل ثابت دي. خبره ده چې زه سره پاره لاړ شه داغي انیکی ځان تر مخ کې چې دا ډېر لوی بزرګ انسانو، دا ډېر لوی نیک سړیو، دا دې ګوره خلک راځي د زیارت لا یره کدا سي نیکی ما وکړه او اخرت بدن تر مخ کې چې دې خدای نه یریدا، اخرت نه یریدا د ټول نیکی کړي دا د څومره لوی نیک سړیو او بیا هم د مرګ نه بچته شو دې مرګ لاله. دا څومره لوی عاشقو، څومره لوی نیک سړیو، بزرګ سړیو، عالم سړیو، قرآن خان سړیو، روزدار سړیو، مرګ نه دیم پاتې نشو، زبم د مرګ نه پاتې نشم. نو اخرت بدن تر آیات کې نو په صحیح طریقه او کته دا کې چې دا غینه خور رااله په ځان باندې مګي او کان رااله په جبه مګي او دا غیلا دا مال ګراله وغه سټي، نو دا په شریعت کې زمارونو بالکل نشتا. دینه بزان ساتي او کدا وی چې دا بارانه تبخه، نو دا غریب چې وفات شوی دا نیک انسان، نو د دان د تبه نه بچ کړي په خپل په دغه په جون کې بخامخه د کونډو بیماری راغلی، په د بخامخه د سترګو راغلی، په د بخامخه د خلی راغلی، په د بخامخه د سترګو راغلی، په د بخامخه د خپل دردونه، په د بخامخه تبه راغلی. نو چې ځان نشي بچ کولای تا به څه بچ او جمدی خو دعا به دتو کی کن چې نمدین انسان لاله شي او نیک سړی لاله شي یو عالم لاله شي دعا به دلو کی. نو روحانی اسباب مشته خدا چې دې زیارت دا تبه والا دې تبه جوړی او دا بچو والا دې بچی ورکای او دا چې چا خزنی دل لاله شي کنه بس راضی جنې بدر پسې لیونه را روانه. دا ټوله غلطه خبره دا د شریعت خلاف دی. رزق د چالاس کې دی دا الله ٹھیک شو خبره. جون د چالاس کې دی، بچی د چالاس کې دی، روغ صحت د چالاس کې دی، بیماری د چالاس کې ده، جون د عمر د چالاس کې دی. دا به زمونږ عقیده اسباب به استعمالو، ډاکټر لا دم درود وغیرہ خدا بنه وی چې دې جوړ کړم به بچا جوړ کړم، رب العالمین جوړ کړم. خلک چې زیارت ته پدې نه ځي چې دا زیارت به دا بچ ورلم بس دې زیارت می جوړی او زیارت خوره می جوړی. نه خوره تانی شي جوړول، د مدینه خوره سره زیارت خوره می حسابو. هم د رسول الله مبارک لاله مبارک ور سره یو ځای شي بهر کې زمارونو. نو اغا چې دا ټوله چې دوی رالل او هو داسې شي دي. نمرود ته اطلاع رسیدل غراغه دا چا کړی دي دا موږ خدایان دا چا خدای ته بسو کنزلو کې خپکی کنه خپکی دا چا کړی. یا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم یا ولکت زمونږ د خدای ډېر په بد یادی ابراهیم نوم دا ماغه کړي ویرای والے
دا خو ماشوموالی کې مراغلو خود ته ما صبر کړو اوس راولې ټول خلک راغون کې چې زه سزا ورکم د ته پته وسولېږي دنیا د بادشاہ ډر ولا محل کې راغون ډکړل او ابراهیم علیه السلام امرا وستو او دا شاهي ګرجا و د دوی دا ګرجا نه دا سوت مندر دا غټ مندر چې بوت بوت چې پکېو چې څنګه را وستو نو ته سو ابراهیم علیه السلام ته وې د مخ خدایانو سره دالو بتا کړل انت فعلت هذا دا زمون خدایانو سره تا کړل ابراهیم علیه السلام ته وی وسله ټوپک چې چا سری خمړې هغه کوي تماچا چې چا سره برآمد شو خمړې هغه کوي نو تبرګي دا غلوی بابا په غاړه کې پروت ته او ما والدي بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون بابا جی ته تبرګي وګه کې معلومه کې دا چې دا اشکار هم د کړي او تپوستیو کې کنه چې چا وهلې تپوستیو کې دی ورته خپل الوي کله یاد کما بکړی کاغه یاد اوس هغه یو بل تو قتل شي دا اوس د پکم دی راګیر کړو تبرګي خدا غپلار په وګه کې خو پروت ته واغه لاس وزول شي او د نور نه موږ څنګه خبرې وکړو هغه جبل خول شي یو بل ته قتل چې دا سه راګیر کړو دا سه اپختانه وی الګوي د غسخ پینې ونیو دا دواړو خپونه یو خپو غوټه چې وته وای اوس بدوی خامخا و چې دی خبرې نشي کول خبرې نشي کول طالب زوی صدر کی خبر نشي کول طالب روزي صدر کی ته طرف څنګه وای اوس بدوی خامخا و چې تبرګي خداغه پوګه کې خدا بل چا ویدان کړي دي هغه په خپل اول نشي کول نو خدای متبا برباد کا بجګر مجبر په تنا کا سټګوري شي چې وال نشي کول نو دته خدای څنګه وای دا کم نه خدای شو بس پیشو چې دا خو افل لکم ولما تعبدون تاسو دې خدای تباہ او برباد کی چې دا کوم عبادت کوي دا دې خدای تباہ او برباد کی ما چې وهل نو ما نه بيدان خلاص کړو کنه ما کړی دا بابا وال نشي کوله پلار وتا وای لاس په نشي لا کوله خبرې نشي کوله عبادت کوي رب ورته وای پخپل لاس ولا پودا جوړه کې پخپل لاس سترګې جوړه کې پخپل لاس په جوړه کې پخپل لاسونه تراشه بیا وې زوی ورکه بیا وای دا به درزق راکې دا به ډوډۍ راکې افسوس روزي ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين ظاهری اسباب بمونږ لټو زمکه بم کرو تجارت بم کوم نوکری بم کو خو ایمان بم ودای چې دې کې دا رزق نه ردا نوکرای کې او پر زمکه کې او په تجارت کې روزي چا بندوبست کړی دی رب العالمین بندوبست کړی او بیا هغه اسباب به استعمالو چې کوم اسباب خود پیغمبر او هغه صحابه استعمال کړي تجارتونه غي کړي زمکه روي کړلې نوکرای په هغه زمانه کې روي کړی دي په ګټلې دي او هغه اسباب لکه دم شو وغیرہ هغه استعمال کړی دي نو موږ به هغه شی استعمالو بهر کې زمارونو بس نمرود را وخته ویدل تکینا ضرب نه وینا وستارب سوک دی وی زمارب هغه ذات یحیی و یمیت جن ورکه او مرګ ورکه وی دا خو زم کولې شه وی ته څنګه کولې شه یو سړی د 500 قیدو سورہ دې پسې 500 وا اډره کوي دا خوشی کې ورکه انده مړو کنو بلوز مړ کېده کنه دا به خوشی کا جن می والا ورکه او یو عام سړی په لار روانو غیرونی و مړته ولا پندوا جوړه مفتو کې مړک وی دا ګور جم دیو مړ مې کا ته خو الله جم دما رب جم جون دو جم دی کول مړ کول شي دا خو زه کول شم دا دی ما وکړ اوس به وقف ته کړ ابراهیم علیه السلام ته پته ولګی چې سړی خپوره به وقف دی او سر کې د مازغو په ځای د خره خاصړم پراته دی د کې عقل نشته دا جون ورکول دی ته و چې دا د کم ملک د دارا جم دی کا خو ابراهیم علیه السلام ته یو ناشنا خبر وکړه دا به وقف سړی ته دا نه ما وی ښا وی د ما رب از نور راخیه د مشرق د طرف نه او په مغرب غردی فات بها من المغرب ذاته بل طرف نه راتاو کړه دا چې تاسو او دنیا په خپل راغون نه کړي خلکو ته خپل ځان په خپل قم قلب چیو خو فبهت الذی کفر والله لا يدر بس فورن پوي شو یاره وې دا څه کار دی د سره باس کول نه دی پکاره بس دا څه کار کو چې دې سوځو حرقوه وانصروا الهاتکم دا ټول دې سوځو خدا سه نه سوځو یو اور ولا بلو او د تاسو د خدایانو بی عزتی کړی دا زب سرکاری ته ورم کوشش کوم او تاسو هم کوشش وکې او زه خشاک راوړې اور بلکې چې دې پکې ورو غورځو جیل کې واچو یو میاش کې خشاکونه را جمع کړل
اورې بلکې یو میاش په ولګې د یو میاش که چا بزوی نه جوړو منخته به وکړه که جوړ شي زبا خشخشا کولم هغه اور کې به غردم چې ابراهیم پکې وسوځو علیه السلام بادشاہ نوکران لوی میدان ډک د خشاک نه اورې ورته کو ابراهیم علیه السلام راوست دې کې غرزه اوس ما رب منې کنه لارشا د غولو ټټو بوتالا تربي رب زما غري چې دې طرف ننور راخی په دې طرف غرزای جون د عمر د چا پلاس کې دی دا توحید عقیده دی الله مونږ سره قبر تر بو رسول کې دا رب دی به بس غردو دی ورکه شیخ غرده او غردای به سوک ورته خو نږدې چې غردای خو د سره به سوک دی غردای خو دونه تاو دی یوم یا چې ور بلیږي ادمره تاو دی چې مرغې په بره پر نشي وای څوک شیطان د انسان په شکل کې راغی شیطان د انسان په شکل کې او څوک نه یو سړیو خزانې نومو خزان یا حزن دا یو سړیو د دوی په قوم کې حزن هي سره هغه وی چې مال چل راځي نو هغه ولې یو باندې غونډه شي جوړ کړ یو ټال چې دی په پاغي باندې کېنو هغه له بجوټه ورکو نو چې هغه داسې ټاله وای او دې منست شنو دلته نه پړې پری کو نو دی ورته ور دی په خو به دا توپې وي پدې به د دشمنانو باندې چې کلم بمباری کوله پدې به کوله یو په خو دا باندې چې باندې را ماشومان او بزنګل تاسو ته بیا دي سلو ټالونه وو پکې ناغه کې به دا چرګم دغه باندې چې بو چې انسان کم ځای کې نه دغه کې به کانی کې خو دی یو سړی به تبر ناستو هغه له به زی بر باقاعده جوړ کړو دی د پاسه باندې چې به تاو چې خبر تیز شو چت بشو یو پړې وسس کو نو چې سس به کدا کانه بني غلطه پریوت دا دوی توپه حجاج ابن یوسف چې په عبد الله ابن زبیر باندې کلم حمله کوله او بیت الله ټوټه کړو دغه منجنیق استعمال کړو او رسول الله مبارک طائف باندې حمله کوله د دې په ذریعہ کړو دغه حزان راغی هغه ته دا چالو شی جوړ کا جبرئیل علیہ السلام الله ته فرشته الله ته پجاړه اے الله دا ابراهیم دې خدا ماشوم وای نستا د دین لپاره لګیا دی الله دا ابراهیم دې خو ماشوم مور پلار شللې د ستا د دین لپاره دا ابراهیم ټولس کو سو کې ګرځي خلکو ته ستا دین خي ستا وحدت یا وحدانیت په خلکو ته بیانې یا الله دې دون ورته پریوتل نه چې رسېدلې بني لو خړوي یا الله سو معافي کا غلطی شوی نه غلطی خو نه ده شوی زما دین له لګیا دی الله بچے کا تاسو څه خیال دی جبرئیل علیہ السلام ما ته حکم وکا زب ورشم ولدام یادو ساته فرشتي بغیر د خدای د حکم نه اسب نشي کوي وما نتنزل الا بامر ربک من بغیر د خپل رب د حکم نه کوزي دې نشو اسمان نه لاندې جبرئیل علیہ السلام ز سوکم وی ورشه ک مدد د نغواړیو کا وسه راغه وتکیناست الکلی حاجت ما ته د حاجت شتا زره مدد وکم جبرئیل څنګه قسمه مدد وې د کول شم داسم کول شم داسه چې اوس دا اور په دی په کورونو ورول شم اما الیک فلا تا ته اجت نشته اجت می چاته دی الله ایمان خو دې ته بل فرشتہ الله ته جاړي میکائیل علیہ السلام الله ما ته حکم وکړ زه خود ورشه کدنه مدد غواړي او کا وسره راغه زه هوا فرشته ما هوا زول طوفان زما په اختیار کړي ما ته حکم وکړ دا اور بوسوالم او د نمرودیانو په دا کوسو کورونو کې به ورواچم ټول بدل اوس وسوځو خو الله ته مې وی هغه نه تاسو کا څه خیال دی ما ته جستا وی اما الیک فلا تا ته مې جد نشته دی الله ته مې جد دی علمه بحالي زما دا الله علم زما په حال شتا حسبه عن سؤالي زما دا سوال ته اغاړو ضرورت نشتا زما سوال ته ضرورت دې سوال کوما زما د حال نه زما رب العالمین خبردار دی یو شاعر وی لسان الحال افصح من لساني لسان الحال افصح من لساني په جبه چې ز چانه سوال کوما نو کې دي چې تیر به وزم صفا به نه ویل شم لیکن زما حال الله ته معلوم دی هغه نه خبر دی
که زه په جبه لګیا نو څه به ووایم څه به ونه وایم ستړی به شم جبه به مې ونخلي یا بعضې څیزونه به مې هیر شي خو زما د حال نه زما الله خبردار لسان الحال افصح من لساني د جبه حال زما د خلینا ډیر فصیح دی الله ته ډیر زیات خبردار دی او بیا وی چې وسمتی عن سؤالی ترجمانی وسمتی عن سؤالی ترجمانی زما چپ واله چې دی کنه دا زما ترجمان دی کنه بس الله ته پته ده کنه چې ما کیسه دی نو الله زما په حال خبردار دی زه بل چانه مدد نه غواړم چې ټالیو چته وغه نو چته ده فرشتو بیانی ولې نو مونږ چته پریږدو مونږ دا خو کولی شو کنه نورم نه پریږدي دا خو کولی شو کنه شیطان د انسان په شکل لار انسان وې دا څه وکي دا نو چتېږي څوک وی جنکه راواله سرونه سرتور کې جنکه راوسه سرونه سرتور کړ چې راوسته پیغلی جنکه سرونه سرتور کړ بس ټالو چت شو چې دکې ورکړه ابراهیم علیه السلام یې د ورمنستول شغال کوي ورده دا ولې زمارونو د رحمت فرشتي لاړ کوم ځای کې چې جنکو سرخ کارا کړي دي د رحمت فرشتي بني زه مسلمانانو لونو ته وایم مسلمانانو خويندو ته وایم مسلمانانو لونو ته وایم زما د قسم د خدای په ذات رحم مې پیرازي چې مهرباني وکړي بیان چې څوک اوري سرونه پټ ساته سر مکولا واه چې د رحم فرشتي ني د غضب فرشتي برازي فرشتونه خود زمکه نه خالي کیږي د خدای قهر برازي نن سبا په دې سوشل میډیا کې او په دې ټي وی ګانو کې چې څومره جنکه لګیا دي او خبرونه کوي ټول لپټي ورزولې سرونه سرتور سټ ښکاری ماره ښکاری لیچ ښکاری زما پر رب قسم د خدای قهر د دعوت دی الله په دې رخه پکې اس الله لري غوسه ورزي په دې باندې مونږ د چغې وایو نن کراچۍ باندې سیلاب راغی الله دې ختم کړي زموږ مسلمانانو مونږ په خپایو کراچۍ باندې سیلاب راغی او کراچۍ سیلاب غرق کړه غرق کیږي باندې جنکه ټولې پر باندې ګر پلان کې کې سیلاب راغی دنیا غرق کړه غرق کیږي زلزلہ رااله زلزلې ټول خدای دې نور پکې خیر واچي فحاشه سره اس گزاره الله نه کوي نور سيزونه سره بدل گزارو کې فحاشه سره گزاره نه کوي لور خدما په وس کې ده کنه خزه زما په وس کې ده پمور زما په وس کې ده خور زما په وس کې ده ځان ته مسلمان و ولید الله د حکم نه بغاوت کوم دا غټ کبر دی غرور دی تکبر دی بیوټي پارلر سر ځا او ځان باندې نخره کو په ځان باندې رنگونه پورې کا او بیا ټي وي ته کېنا او یا سوشل میډیا باندې کېنا او سر تورو ویختو بلبل شاد آها خدای ته وګوره اخبار کې فوټوانو وګوره مهرباني وکړه د خدای قهر د دعوت مور کو د خدای غضب له دعوت مور کو په داسې بیماری باندې راوړي سي قسم په خدای کړی دی بیا سو خلاص کی مګو دا څه کوي مونږ یو او دغه خلک بیا مولیانو پورې خاندي اي مولوی لوگ مدرسوں پورے خاندی یہ مدرسوں والے یہ داڑیوں والے یہ پگڑیوں والے ہاں تو ماں پورے خاندی فرشتے تا پورے خاندی ځان له اور ځای کړي ځان له خدای قهر باندې ځان اخته کړي دي ګناه ده جرم دی سر تور سر هغه حیا لاړه زمارونو چې خزبا پډوله کې تلا خزا پډوله کې او ټوله کې وې څونه صادرونه به ته کې چا پیرته وکړي هغه حیا لاړه چې خزه بټانګه کې ناستا وا او د ټانګې نه شاته به هم صادر تاو کړو او د کوچوان په میانس کې او د خزه په میانس کې هم صادرو چې ردی څوک جامه مونږ ویني ما شومان جنکه به پټې نه جنکه وړې وړې چې پس باندې خبر او چې بانګ به وي نو په سر به لاس کې خاور پیسې نه وا دولت نو سکونو مسلمانی وا دین او شریعت الله خوشاله د خدای غضبونه او د خدای قهرونه نو نن کله کورونا دی کله کینسر دی کله زیړې دی کله بل د خدای قهر دی کله زلزلہ ده کله سیلاب دی کله بلافت کله بلافت کله بلافت سکون نشته اطمینان نشته پکور کې دنه خزه خاوندروان پلار او زویروان رونه خپلو کې سره هغه سشو هغه مینه محبت د ترور او د ماما کړه به خلکو یو میاشتې روله قسم په خدای کده چا پسترګو کې به غلط سوچ د چا متعلق راته
دا 2 کالو د 9 کالو واړه به بې پرتو ګرځېدل، په کمیسونو کې به ګرځېدل، د چاړه کې به غلط سوچ نه راځي. دا مخامخ کنده ده چې کومه زمونږ دا کنده بیږي، قسم په خدای پیغله جنکو به همدغه کې جامې به وینځلې، صوباله تخته به ورسره وه او جامې به یې وینځلې، او د کندې په غاړه به تیمانې ښودې او خوټکوانې به یې لګولې او پکې به صابون خوټکو. په خدای مې دې قسم که د چا په ذهن کې به غلط سوچ راته، پاکه پاکي وه. یو کور کې به تنورو او د ټولې محلې ښځې به راتلې هغه تنور له، که د چا په ذهن کې به غلط سوچ راته، قسم په خدای دې مشرانو ته پته را، په یو باندې چغ بالکم جنګل او جینۍ بم ځنګل، که د چا ذهن کې به غلط سوچ راته، لالا ټیک هم که غلطه وي. دا ست دنیا شو، کم حال ته خلک لاړل، بربنډتوب، جنکۍ هلکان ګډ یو بل سره. تاسو لاړ چې وګورئ چې کم وطن کې بربنډتوب دي، توبې به وباسئ. دا خو زمونږ دا خور خویندې لوڼه په غم اخته کوي، قسم په خدای په غم اخته کوي. خدای داسې غم نه مونږ وساتي. ما په دې خپلو سترګو لیدلي دي په ازبکستان کې، او په ما په دې خپلو سترګو لیدلي دي. یو د وینا خبرې، یو د خپلو سترګو خبرې دي چې جنکۍ او ښځې په لارو کې لګیا دي، جارو وي او پاڼې راغونډوي او غټ غټ پنډونه د پاڼو ګاډو ته خېجي. ما په دې خپلو سترګو لیدلي چې په دوکانونو کې جنکۍ لګیا دي، خلکو له اجامتونه کوي، سرونه ولا خري، نوکرانو غوندې. بوډاګانې ښځې مې قسم په خدای په دې خپلو سترګو لیدلي دي چې سهار نه مازدیګره پورې په هوټل کې هم خدمت کوي او بیا جارو مو یو لارې هم صفا کوي. قسم د خدای په ذات ته خورم، ما په دې خپلو سترګو لیدلي دي چې په دیاړې مې لیدلي دي چې د خښتو 10 خښتې او 12 خښتې په دې شا باندې اوچتې کړي دي، په منډه یې ځغلی. زما د قسم د خدای په ذات جومات کې راته قسم خورم، په دې خپلو سترګو لیدلي دي چې د سیمټو یو نه 2 بورې په دې شا باندې وړي، په منډه وړي او کار کوي، ګلکارې ښځې کوي. اسلام خو کور کې ښځې کینولې دي، الحمدلله. خاوند یې وله راوړي، ښځه پلار یې وله راوړي، رونه یې وله راوړي، او لکه د عزت په شان په کور کې دن ناست سره خپل پخلی کوي. دا ښځ بربنډتوب کوي چې دا بربنډې کو او دا باروزي څه بیا سنبالوي به یې څوک. هلته ما تپوس وکړو، مې دا څه کوي، وخوري څه چې دا ډیوټي نه کوي، څه به خوري؟ ولې د خاوند په هغې خپله ګزاره نه کوي، د پلار په هغې خپله ګزاره نه کېږي. شرابونه دي دی ورته عام کړي دي او ښه ګران دي او ښه زبردست ایسکي. دا بربند نن سبا چې څومره بربندتوب لیبرل جنکۍ دي، دا ټولې بربندې د خدای قهر له دعوت ورکوي، د خدای غضب له دعوت ورکوي. خدای پاک زمونږ لوڼه خویندې مسلمانان، قسم په خدای په هغې م خفه کېږم. الله یې د عریانیت او بربندوم د پام نه امان کړي. جنکۍ راوستې ټال اوچت شو، ابراهیم علیه السلام یې وروغورځاوه. مارغانو به خوکه کې اوبه راغېشتې، باره به وختې بلاندې پر نه شو والې پکې باچولې چې مړ شي، خپل وس یې کړی دی. او یو کربوړی دی، کربوړی په دې زنګ په دې جاړو کې وي، سور سرې وي، هغه به خوله کې هغه به پوکي ورکول، اور له لرې به نږدې کېدی نه چوټېدن، پوکې به ورکو. رسول الله مبارک فرمایي چې که په یو غزار دې مړ که 13 نه کېدی وشوې، که په 2 دې مړ که 20 نه کېدی وشوې، خو په 3 نه مړ که 10 نه کېدا به وجنې، خپل وس یې کړی دی، ته کولی نشي. یو ورته څنګه وغورځاو، جبرئیل علیه السلام راورسېد، کلکې ونیو. الله سوی یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. اورا ګورې ابراهیم دی، زما بنده دی، زما خلیل دی، الله اکبر، زما دوست دی، زما خلیل دی. اورا ګورې معتدل، بردن و سلاما، سلام معتدل، دومره یخوالم پیدا نه کړي چې یخنۍ نه نقصان ورسوي. معتدل ورته مو وایي. زموږ دا علما وایي چې دا څیزونه الله پیدا کړي دي او دا خاصیتونه هم الله ورسره پیدا کړي دي، او کله چې خدای وغواړي دا خاصیت به ورسره یې که ونه غواړي نه به یي. اشاعرو د ماتوریدیو لږ فرق پکې شته، خو هغه دا وخت نه دی. الله چې وایي اور به نه سوځول به نه کوي. الله چې وغواړي چاړه به ابراهیم علیه السلام په اسماعیل علیه السلام راکاږي، خو پرې کول به نه کوي. دا خو د الله کار دی. موږ ډېر ولیدل 20 ډزه لګېدلې دی او خدای جوړ کړی دی، او 1 ډز لګېدلی دی او مړ دی. بهر کیف جبرئیل علیه السلام راغی، کلکې ونیو او چې د غورځو جامې یې تېستې وې، جنت ته یې ور د ریخمو جامې راوړې ور واچولې ورته، او په دغه اور کې دننه څه چل ورسره وکړه، په هغه اور کې دننه ورته ښه مزېداره باغچه جوړه کړه، فټافټ هر څه خو د الله په لاس کې دي، او د اوبو چینه ورته پکې را پیدا کړله، هغې نه لګیا دی میوې هم خوري، هغه اوبه هم څکي، یخ معتدل. یو روایت کې شته، یو روایت کې داسې هم شته چې مورې، خو بیا مور خو موري که نه،
لري زینا الله ته چغې وای یو روایت کې دی خیر زبیره ته ویم بعضې مورخینو لیکلی دي نو چې مخامخه ای بچې ته څنګه مورې خو خوشحاله یم ما الله نه لږ سوال وکړه خپل رب نه چې زه در سره لږ میلاو شم راځه مورې وایي مورې ورغلې ده ابراهیم علیه السلام لا ځان ته را ترغالسلی دی او په تندیخ کول کړی دی بیا ته راغلی ده ابراهیم علیه السلام نه چا تپوس وکړو ماشاءالله وی هغه چې اور کې پریوتې وی وی څه حال دی وی قسم په خدای زه په دې خوشاله وم چې دا نور موږد شي هغه چې کم خوندو دا خوند اور نه بار نو دا نورم خوند یې کړه چې دا نور موږد شي او الله تعالی لګیا دی د رب العالمین هغه تکم لګیا دی د الله پاک صفاتونه کوي او رب العالمین ته لگیا دے لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک حسبنا اللہ ونعم الوکیل دا حسبنا اللہ ونعم الوکیل وایه ها دا رسول الله مبارک خودلې یو صحابي وی ک دجال راغی دا غره فتنه نه بس خلاصېږم وی حسبنا الله ونعم الوکیل وایه حسبنا الله الله مونږ له کافی دی نعم الوکیل زما بهتما ټول کارونه به یو الله سمای او ابراهیم علیه السلام به نعم الرب انت اے رب ته خرابې نعم الرب انت الله دا ورنه راوست بس نمرود خو پیږي چې بل څه نشم کولای ز جلاوطن یک هغه ځای نه وروت نمرود سره الله سوکل متکبر سره مغرور سره الله سوکل نمرود سره ماشي ولا خدای په دې تور دنه اما شبره ته د تندی کې یادې ارده کې چې وي دا دې کې دا رګونه د مخ د حولیا یو ځای کې ونخته ده اوس ګوره دغه د خو ماشي جملې نشي پاتې کېږي بر رطوبات ته هغه په راځي د دماغونم د رطوبات را روان دي جم دي لیکن چې الله غواړي کولی شي ابراهیم علیه السلام اور کې التماشه نو اے سزا ولا خدای سور کړه داسې سزا خدای ورکړي چې کبر غرور ولا اوباسي اوس یو کس به ځان ته کېنولې نو هغه به ولا سپلای یا څه شی راغشته او دا تندې به ولا ټساو چې دا ټس بنو نو اماشي به پر کول تکلیف پوته او چې دا ټس به ورکول نو ماشي به پر نه کول تکلیف خو تر مرګ پورې بس تندې او ساري ولا ټساو په چپړو بټا ټساو چې هغه بټا ختم ک پر بشورو جاله چا بکنه مازغه می بیا ټساوا خدای وتو خل ظالم بچیا ته د خدای داوا کې یو ماشي مقابله نشي کوي دا یو تفسیر کې ملي دلی وی ګډ ماشي ما وی سره بوله د چته استه و موږ ته خو دا ګډ دغه پته نه لګي دا کې دی شي خدای پاک دا یو د خدای طاقت دی چې د ګډ ماشي نم دا پیدا غشته شي نو الله پاک سچلو کې یو ماشي باندې کبر غرور وته ختم کو او په چپړو بواله کې د چوډا باوا په چپړو ډباوا نو غرور خشه نه دی خطرناک شی الله دې موږ د کبر نه او د غرور نه پامن کې استاد نو غرور باندې کو کبر باندې کو ځان تلوي بل ته کمزوري غټه خبرې کول ځان لوی غنل مټه وال دا باندې کو مولا به هم نه کوي مولا به هم کبر او غرور نه کوي ځکه لوی مولا د بل پسه کوي دا ډېر خطرناک جرم دی نن سبا زمونږ په فیسبوکونو کې دا شی ډېر چلیږي یو سړی د مسلو کې بل ولا په مخ چرخه راکاږي اول ته پسې لګي دا کبر دی کبر باندې کو غرور باندې کو غرور او کبر دا خطرناک شی دی نه به مولا کوي نه به پیر صاحب کوي نه به خان کوي نه ملک صاحب کوي نه به زمیدار کوي نه به تاجر صاحب کوي نه به مالدار او نه موټر والا دا به نه کوي دا به مو یقیني چې د موږ دا ارس دا د الله په اختیار کې دي چې کله وغواړي نه به مالداری وي نه به موټري نه به خاني وي نه به نوابي وي نه به مولای وي نه به دما دولتي نه به بل شي نه به بل شي ارس د الله په لاس کې دي دغه ان شاء الله څه خبره پاتې دي که موقوا نو آینده جمعه کې بدرتا بیان کوم الله دې موږ د کبر نه ساتي خدای دې موږ د غرور نه ساتي الله دې موږ کې عجزي پیدا کړي خدای موږ کې عجزي پیدا کړي خدای موږ کې عجزي پیدا کړي الله موږ کې کله موږ نه د کبر خبرې شوي د کبر کارونه شوي ته راته معاف کړي الله خدای لوی تاسو راخایږي خدای لوی ستا جامه ده ستا ذات ستا صفات دا غین لوی بل نشتا دا ذات په لحاظ لوی د صفاتو په اعتبار عظیم الشان رب العالمین
خدای موږ د هر قسمه لوی نه کبر نه پام امان کې وساته او خدایا ته زموږ د صحابه او د رسول الله مبارک د پیغمبرانو په نقش قدم روان کې او د خپل خپل پیغمبر په نقش قدم روان کې الله بیمارانو له شفا ورکې کدي مجلس کې وي پکورونو کې وي هسپتالونو کې وي ټول له شفا ورکې قرضداران د قرضونو نه خلاص کې چاته څه پریشانه مشکلات دي په خوشاله وي بدل کې